سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې یو ډیر مهمه موضوع برکې در سره خبرې کوم کم چې زموږ هیوادوالو سفر کولو په اړه دي زموږ هیوادوال که په هر ځای کې دي که د افغانستان څخه امارات ته راځي یا د افغانستان څخه نورو ملکونو ته ځي یا په نورو ملکونو کې د یو ملک څخه بل ملک ته سفر کوي نو هغې لپاره یو ضروري لارښوونه در سره شریکوم هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ دوستانو اصل کې خبره داسې ده چې مونږ یو ځای نه بل ځای ته سفر کوو مطلب یو هیواد نه بل هیواد ته کله چې سفر کوو البته په جهاز کې نو کله نه کله مونږ ځان ته پام نه وي زمونږ څخه ډېر قیمتي شیان ورک شي نو بیا هغې پسې سرګردن او کله شرکت والا سره تماس نیسو چې ما نه جهاز کې دغه شی ورک شوی دی کله بیا همغه ایرپورټ چې کوم باندې زمونږ پرواز وي هغې کې د مسؤلینو سره تماس نیسو چې ما نه خو پکې دغه قیمتي شی ورک شوی دی نو دا به څنګه شي مخکې له دې نه چې تاسو سره داسې څه تکرار شي ستاسو واړو څخه هیله کوم کله چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر لرئ خپلو قیمتي شیانو خورا خیال ساتئ که هغه ستاسو موبایل ده که هغه تیله ده که هغه نور څه دي هغه ځان سره ایږدئ او ډېرې خیال ساتئ کله چې تاسو جاز ته خیږئ هغې وخت کې د دې شیانو خورا پاملرنه کوئ یو خو جاز ته د پورته کېدلو په وخت کې زه خپل هیوادوال وینم که نه چې دوی داسې بیړه راخیستې ته ویل که جاز ترې نه ځي مه کوئ دوستانو تاسو نه خو جاز هیڅ چېرې هم نه ځي کوم وخت چې دی په هغې باندې به جاز پورته کېږي او که د خپل سیټ په سوچ کوئ نو هغه تاسو ته بورډینګ پاس کې درکړی شوي دی هغه درنه بل څوک نه نیسي ستاسو څخه مې هیله دا ده چې بیړه مه کوئ په ارام سره جاز ته پورته کېږئ او کله چې جاز ښکته کېږي هغې وخت کې د خپلو شیانو ډېر خیال ساتئ دلته هم تاسو بیړه کوئ ځکه ما لیدلي دي چې جاز ښکته شوي نه وي مونږ پکې ولاړ وو کله چې جاز ودرېږي نو مونږ بیکونه هم راخیستي بس لاین کې ولاړ وو چې اوس د جاز څخه زر ښکته شو نو دې وخت کې هم کله نه کله تاسو خپلو قیمتي شیانو ته پام نه وي هغه درنه پاتې شي یا درنه پرېوځي اول خو دلته د بیړې کولو هیڅ ضرورت نشته چې تاسو بیړه وکړئ او د هغې تر څنګ کله چې تاسو ښکته کېږئ خپل واړه سامان وګورئ چې هغه در سره شته او کم سیټ کې چې تاسو ناست یئ هغې خواوشا سیمه مو وګورئ چې دلته درنه کوم څه لوېدلي نه وي هغې نه پس په تسلۍ سره ښکته شئ د نننۍ ویډیو مطلب هم دا و ولې چې دا پیښې ځینې ملګرو سره رامنځته شوي دي شاید تاسو کې هم اکثرو سره رامنځته شوي وي نو احتیاط کوئ کله چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر لرئ نو الله دې وکړي چې زما دغه خبرې درته ګټورې تمامې شي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب کوئ سمه ده او ها خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان